बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। په تیرو ویډیوګانو کې موږ د 4 ریتنشل ورډ د یونټ 16 نه پورې کړو. د پارت 8 په پارت 8 کې موږ د یونټ 16 نه پورې کړو. نن پارت 9 دی. په دې کې پارت 9 کې موږ یونټ 17 او یونټ 18 کوو. که چېرته تاسو هم 4 ریتنشل ورډ کورس کول غواړئ او تاسو ضرور انګلیش د کول غواړئ نو د باقي کلاسونو لینک به تاسو په ډسکرپشن کې ملاوي شي او ان شاء الله موږ سټپ بای سټپ راځو تاسو به 4 ریتنشل ورډ کور په یو اسانه پښتو کې او په یو اسانه ژبه کې تاسو ته درکو چې په تاسو په باغی سره ډېر ښه کوي. نو ډېر وخت نه ضایع کوو او راځو سٹارټ کوو او خپل انګلیش یو های لیول ته بوځو. په یونټ 17 کې چې ما سره کوم لومبی ورډز دی هغه دی اپریشیټ. اپریشیټ څه معنا ده؟ د اپریشیټ معنا قدر کول، د چا قدر کول. فار ایگزامپل وی مسټ اپریشیټ هیز ورک. موږ ته پکار دی چې د هغه د کار قدر کوو. موږ له پکار دی چې موږ له کم کار کوي کوم هیګړه موږ له کوي چې د هغه موږ قدر وکړو. اویلیبل د اویلیبل معنا موجود، یو شی تاسو سره شته دا شی د تاسو اویلیبل دی. فار ایگزامپل I will not be available tomorrow. sorry. بهانه غواړم د سبا نه یم. I will not be available tomorrow. sorry. بیټ د بیټ معنا شکست ورکول. شکست تاسو پیژنئ که نه؟ شکست دی ته په د یو دوه کسانو یا دوه ملکونو دوی جګړه ده او کوم پکې خراب راغلی دا چې د شکست وخوړو. دا شکست خوردا شو، شکست یې وخوړو، د جنګ نه وتښتېد، جنګ کې خراب راغلی، ناکامه شو. فار ایگزامپل ایران بیټ اسرائیل. ایران اسرائیل لا شکست ورکو. برایټ د برایټ معنا چمکدار، روحانه. فار ایگزامپل ا برایټ سټوډنټ یو قابل او محنتي سټوډنټ. ا برایټ سټوډنټ معنا دلته یو قابل او محنت کوونکی طالب علم. سیلیبریټ د سیلیبریټ معنا مناول. لکه فار ایگزامپل ته اختر مناوي ته کې سیلیبریشن کې. when do you celebrate your independence day؟ تاسو د آزادۍ ورځ کله مناوئ؟ when do you celebrate your independence day؟ determine معنا فیصله کول. for example I could not determine which one to choose. ما فیصله نشو کولی چې کوم یو خوښ کړم. I could not determine which one to choose. disappear د disappear معنا ورکېدل، غیبېدل. for example where had you been disappear؟ ته چېرته ورک شوی وې؟ where چېرته had you been disappear ورک شوی وې چېرته. where had you been disappear. else معنا نور څه بل چې لکه تاسو وایئ که نه نور څه پکار دي، نور څه راوړم، بل څه شی غواړي. فار ایگزامپل do you need anything else؟ آیا نور څه پکار دي؟ فار ایگزامپل ته بازار ته ځې که نه او سودا راوړي او کور ورته وایي چې do you need anything else؟ آیا نور څه پکار دي؟ پیر د پیر معنا جایز. انپیر ناجایز ته وایي او پیر جایز ته وایي. فار ایگزامپل it is not fair دا کار جایز نه دی. یادتی it is unfair دا ناجایز دی. پلو د پلو معنا بهیدل، اوبه بهیدل، شات بهیدل، پی بهیدل. فار ایگزامپل the water is flowing calmly in the river. اوبه په خاموشۍ سره په سیند کې بهیږي. فارورډ د فارورډ معنا مخته. لکه تاسو به کې ویلي که نه کیمسټري کې فارورډ ریاکشن او ریورس ریاکشن. فارورډ ریاکشن مخکې بوتو والا ریاکشن چې کم چې د لیفټ نه رایټ طرف ته دي فارورډ ریاکشن که نه مخکې راځي. او یا تاسو پر یو وټساپ کې لیدلي کم میسج چې را فارورډ شوي دا مخکې تاسو ته راغلی که نه یو کس ته راشي بیا یې فارورډ کړي دا مخکې دي. فار ایگزامپل پلیز سینډ دس میسج فارورډ. مهرباني وکړه دا میسج مخکې ولېږه. پلیز سینډ دس میسج فارورډ. هیل وی غر ته غونډۍ. فار ایگزامپل د هلیکاپټر لینډډ آن ا گرین هیل. هلیکاپټر په یو شنه غونډۍ باندې راښکته شو، په یو شین غر باندې کوز شو. لیول د لیول معنا درجه. فار ایگزامپل ته چاته وایې که نه چې لکه ته څومره درجه کې ته د خپل روم ټمپریچر لیول وګوره چې ستاسو روم ټمپریچر څوم لیول کې دی، 30 دی، 25 دی، 20 دی. فار ایگزامپل پلیز چیک د لیول آف ټمپریچر. مهرباني وکړه د ټمپریچر درجه معلومه کړم.
alone د alone ماده ځان لا تنها I'm not alone her د دلته یوازې نه یم. فار ایگزامپل ته یو مرګر سره یو نشه تللی که نه او ته ورته کور کې وایې چې نه زه یوازې نه یم ما سره مې دلته ملګري دي کلیوال مې دي را سره ماما زوی دی را سره ته به څنګه وې I'm not alone her. پډل په لار کې یوه کندې ته څه وایي پډل. دا تاسو چې په دې لار کې کم کندې مندې وینئ په لاره سړکونو کې څه وایي پډل. فار ایگزامپل I fell into a puddle with my cycle. زه د خپل سایکل سره په کنده کې وغورځېدم. I fell into a puddle with my cycle. season وایي موسم ته. فار ایگزامپل fall is a warm season and winter is cold. خزان یو ګرم موسم دی او ژمی یو یخ موسم دی. solution وایي حل ته د یو مسلې حل. فار ایگزامپل I did not find any solution yet. ما تر اوسه پورې د دې هیڅ حل پیدا نه کړو. I did not find any solution yet. ما تر اوسه پورې د دې هیڅ solution پیدا نه کړو. د ویسټ ماده ضایع کول خرابول ټیم ضایع کول وخت نه پیدا نه اخیستل به دا ټیم ضایع کول دي پیسې ضایع کول فضول خرچ کول دا هم د پیسو ضایع کول دي ویسټینګ دی د پیسو. فار ایگزامپل ډونټ ویسټ د فوډ خوراک مه ضایع کوئ. ډونټ ویسټ د ټایم وخت مه ضایع کوئ. ډونټ ویسټ د منی پیسې مه ضایع کوئ. یونټ نمبر 18 په یونټ نمبر 18 کې چې ما سره کوم لومبی ورډ دی هغه دی آرګیو. د آرګیو ماده بحث کول په یو مسلې باندې په یو څیز باندې خبرې اترې کول. فار ایگزامپل ډو ناٹ آرګیو ویت هیم هی از کریزی. هغه سره بحث مه کوه هغه پاگل دی. بحث کول ته موږ څه ویلو آرګیو. ډونټ آرګیو ویت هیم هغه سره خبرې مه کوه هی از کریزی هغه پاگل دی. کریزی څه ته وایي پاگل ته. کمیونیکیټ د کمیونیکیټ ماده رابطه ساتل. فار ایگزامپل I have not communicated him since 2013. ما هغه سره د 2013 نه رابطه نه ده کړې. I have not communicated him since 2013. دته ویل شي او 2013 هم ویل شي. ما هغه سره د 2013 نه رابطه نه ده کړې. کراود د کراود ماده رش یو ډله لکه بازار کې تاسو وینئ که نه رش دی دا ډېر خلک یو شوي دي په یو ځای کې او دا یو رش جوړ کړی دی څه وایي کراود وایي دغې ته. د مارکیټ واز اوور کراوډډ ټوډے. نن په بازار کې د خپې ښودلو دی هم نه نن په بازار کې ډېر زیات رش و. ډیپینډ ماده انحصار کول په یو چا باندې منحصر کېدل. لکه فار ایگزامپل تا ته د پیسو ضرورت دی که نه او ته خپل پلار نه غواړې نو ته به څه کوې په خپل پلار باندې انحصار کې خپل پلار باندې ډیپینډ کې. I am dependent on my father for many things. زه د زیاتو شیزونو دپاره خپل پلار باندې منحصر یم خپل پلار ته ضرورت لرم. زما پلار باندې انحصار دی که نه چې زما څه پکار دې پلار نه غواړم که نه نو دا زما پلار باندې ډیپینډ دی. ډشز د ډشز ماده لوښي. هی از ډوینګ ډشز هغه لوښي دي دا ارک دپاره دریم او که زه د جینۍ دپاره یم دریم شي از ډوینګ ډشز. امټي وایي خالي ته. I emptied the whole bottle. ما ټول بوتل تش کړو. I emptied the whole bottle. exact د exact ماده بالکل برابر صحیح. For example please use the exact amount of sugar for the cake. مهرباني وکړه د کیک دپاره په صحیح مقدار کې چینی استعمال کړه. Please use the exact amount of sugar for the cake. بل example I came on the exact time. زه خو په صحیح وخت باندې رالم زه بالکل صحیح وخت باندې راورسېدم. فرش د فرش ماده تازه. I want to buy some fresh orange. زه غواړم چې لږې تازه مالټې واخلم. I want to buy some fresh orange. gather د gather ماده خلک راجمع کول راغونډېدل. all the people gathered to watch the cricket match. ټول خلک د میچ کتلو دپاره راغونډ شول. indicate د indicate ماده اشاره کول. These symptoms indicate a serious illness. دغه علامتونه د یو غټې بیمارۍ ته
اشاره کوي. these symptoms indicate a serious illness. دا علامتونه چې کوم دي دا نه چې د کې یو غټه بیماری ده په دې انسان کې یو غټه بیماری ده یا په یو بل یو جاندار دی په دې کې غټه بیماری ده. item وایي سامان ته. For example, I have many items for school in my bag. د سکول لپاره ما سره بسته کې ښه ډېر څیزونه دي. پین دی را سره، بال پین دی را سره، جیومیټري دی را سره، جیومیټري بکس دی را سره، نور د بلا شیزونه ما سره د سکول لپاره دي. نو آیټم ته وایي سامان ته وایي. د آفر مطلب دی ورکول، ادا کول. فار ایگزامپل I offer 5 time prayer. زه 5 وخته مونځ ادا کوم، زه 5 وخته مونځ کوم. Price. The price مانا قیمت. What is the price of this item? د دې شي څه قیمت دی؟ What is the price of this item? Product وایي تجارت مال ته. لکه فار ایگزامپل تاسو یو کس دی که نه هغه د چپړو کاروبار کوي د پیدارو. دا پیدار چې کوم دي دا د آیټم دي. یو کمپني د هغه موبایل جوړوي، دا موبایل د پروډکټ دی. یو کمپنی د هغه پروډکټونه جوړوي، دا پروډکټ دی آیټم دی. نو سما د پروډکټ د تجارت مال څه وایي؟ پروډکټ وایي. He has many beauty product in his room. هغه سره په کوټه کې زیات د ښکلا مصنوعات دي. د ښایستوالي لپاره چې کوم مصنوعات استعمالیږي هغه سره په کمره کې ډېر زیات دي. بیوټي کریم دي سره، مختلف قسمه کریم هغه سره په کمره کې دي. Property وایي جایداد ته، چا ملکیت. فار ایگزامپل he passed away and left all his property. هغه وفات شو خپل ټول جایداد یې پرېښوستو. هغه وفات he passed away وفات شو and left پرېښوستل all his property خپل ټول جایداد یې پرېښوستو. پرچیس ما دا په پیسو باندې یو څیز اخیستل. په پیسې څه ډول کې ته یو شی غواړې دا ته څه کو دا ته پرچیز کوم. فار ایگزامپل I recently purchased a new car. ما هم دا اوس یو نوی موټر واخیستو. I recently purchased a new car. recommend مانا تجویز کول، سپارښتل. recommend مانا تجویز کول، سپارښتل. I recommended that you all must learn English. د تاسو ته مشوره در کوم چې خامخا انګلیش زده کړئ. I recommended تاسو تجویز در کوم چې خامخا انګلیش زده کړئ. select. د select مطلب دی وهول. What answer did you select in the exam? په پیپر امتحان کې تا کوم جوابونه انتخاب کړل، کوم درې ټیک وکړو. MCQ question چې کوم آی تا کوم تا ټیک وکړو، کوم ته کراس وکړو. ټول. د ټول ما دا اله اوزار. I need to buy some tool. زه اوس الو اخیستلو ته ضرورت لرم. زه غواړم چې څو ټولز واخلم، یو څو اوزار واخلم. treat. د treat مانا سلوک کول. they treated us very nicely. هغوی مونږ سره ښه سلوک. بس د نن لپاره هم دا 2 یونټه کاپي دي. انشاءالله په بله ویډیو کې مونږ تاسو ته ښایو یونټ نمبر 19 او یونټ نمبر 20.